د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو د نړۍ د هېوادونو د پیژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته موږ د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په اړه معلومات درکوو. درنو دوستانو، تاسو په تېره خپرونه کې د بهاما هېواد په باره کې معلومات اوریدو په دې تمه چې هغه تاسو ته په زړه پورې واقع شوي. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته بولیا هېواد وروپېژنم په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. د بولیا هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې BO دی. رسمي نوم یې د بولیا جمهوریت او نړیوال نوم یې بولیا دی. بولیا هېواد په لویدیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره، بولیا د جنوبي امریکا په منځنۍ لویدیځه برخه کې د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د لویدیځ طول البلد د 50 نه تر 80 درجو او د شمالي عرض البلد د 10 نه تر 30 درجو ترمنځ موقعیت لري. بولیا هېواد 1,98,508 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې شمال ته برازیل، جنوب ته ارجنټاین، شمال ختیځ او ختیځ ته برازیل او پاراګوای، لویدیځ ته پیرو او چیلي هېواد موقعیت لري. په وچه کې بولیا هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 6,943 کیلومترو ته رسیږي او دا هېواد په وچه پورې تړلی دی او له اوبو سره هیڅ ګډه پوله نه لري. د بولیا هېواد د مهم غرونو څخه د اند غرونه دي چې د غرونو لړۍ د بولیا په لویدیځو سیمو کې غځېدلي دي. د بولیا هېواد د غټو سیندونو څخه بني، دیوس، یاکوما، ماورا، سان میګول، بلانکو، ګواپورا او ګراندا او پیلاکومایوي د غټو سیندونو څخه دي چې دې سیندونو په غاړه د سیل او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي دي چې خلک ورته د سیاحت لپاره راځي. د بولیا ټول سیندونه برازیل ته درومي او هلته د مادریا له سیند سره یوځای کېږي چې هغه هم په خپله د امازون د سیند له سترو څانګو څخه شمیرل کېږي. بولیا په عمومي توګه لږ تود او معتدله هوا لري، خو د دغه هېواد د اندو غرونو، جګو سیمو، التي پلانو هوا سړه او وچه ده. په بولیا کې د ډیرو سیندونو د بهېدو په وجه هوا څه نه څه لندبل لري. جغرافیپوهان بولیا د طبیعي جوړښت له مخې په 3 برخو ویشي. اول د التي پلانو یا د اند جګې غرنۍ سیمې چې ځینې برخې د سمندر له سطح څخه څه د پاسه 6,000 متره لوړې پرتې دي. د دغې سیمې هوا وچه او سړه ده او د هېواد 80% خلک پکې میشت دي. د بولیا د کاني شتمنیو سترې زیرمې هم په همدې سیمه کې پرتې دي. دویم د یونګاس نیمه توده سیمه چې د لویدیځو غرونو په څنګ کې پرته ده. دغه سیمې ځینې غرنۍ برخې په ځنګلونو پوښلي دي او د پیرو له جمهوریت سره د هېواد په ګډو پولو باندې د الوانا سیند بهیږي. ویل کېږي چې د بولیا ډېر کرنیز محصولات له همدې جغرافیایي سیمې څخه لاسته راځي. دریم د ختیځ او شمال تاوده ډاګونه چې د برازیل هېواد له جنوبي او لویدیځو برخو څخه دې هېواد ته راغځېدلي دي او ځینې جګې برخې ګڼ ځنګلونه لري. د بولیا دغه سیمه پرېمانه کاني شتمنۍ د څارویو د روزنې لپاره پراخه څېړځایونه او خورا کرنیزې مځکې لري. له برازیلیا سره د بولیا د ګډې پولې یوه برخه د ګواپورا سیند بهیږي. بولیا د اوبو څو طبیعي ډنډونه لري چې تر ټولو غټې TTT کاکاکا دی او د بولیا او پیرو ترمنځ ګډ پروت دی. کابو 8215 کیلومتره مربع پراخه پروت دی او پوپو چې د دغه هېواد په لویدیځو سیمو کې موقعیت لري. بولیا د جنوبي امریکا له هغو 2 هېوادونو څخه دی چې اوبو ته لار نه لري او له 4 خواو څخه په وچه پورې تړلی دی او د راس السرطان مدار د بولیا له جنوبي سیمې څخه تېرېږي. په عمومي توګه د سمندر له سطحې څخه د بولیا تر ټولو ټیټ سیمه پاراګوي او تر ټولو لوړه سیمه یې نوادا ساخاما ده چې 6,540 متره لوړوالی لري.
د بولیا هیواد پایتخت د لاپلاس ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 8 نفر، په 1 میل مربع کې 20.9 نفر، په ښارونو کې 3.4% او په کلیوالو سیمو کې 4.6% اوسیدونکي ژوند کوي. په بولیا هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 15.5 کاله، په نارینه‌و کې 2.2 کاله او په ښځو کې 8.25 کاله ده. په بولیا هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 2.9 ماشومان زیږوي. د بولیا هیواد اوسیدونکو نژاد سور او سپین دی. د دې هیواد اوسیدونکي د رومن کاتولیک مذهب پیروان دي. ژبه یې رسمي اسپانوي ده او لیکدود یې په لاتین ژبه دی. بولیا د اداري ویش له مخې په نښو برخو ویشل شوی دی. د بولیا هیواد د مهمو ښارونو څخه ریبرل التا، ماکر موکر او ترنیداد تاکانا، کواترو جوس او سانتیاګوس سان ایګنیوس او ساناتا کاردوزي د مهمو ښارونو څخه دي. د بولیا هیواد حکومت جمهوری دی. د دې هیواد اساسي قانون په 1980 د فبرورۍ په 2 نافذ شوی دی. د کال 1994 په اګست کې په دغه قانون باندې نوې کتنه وشوه. د بولیا جمهور رئیس او د هغه مرستیال په دواړه په یو وخت کې د خلکو په خوښه د 5 کالو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد جمهور ریاست تیر ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2012 کال کې ترسره شي. د بولیا پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د سناتورانو خونه چې 20 غړي لري او ټول په متناسبه توګه د ګوندونو د لیستونو له مخې ټاکل کیږي او 15 کاله کار کوي. دوهم د مرستیالانو خونه چې د هم 110 غړي لري. داسې ټاکل کیږي چې 8 د ولسوالیو د خلکو په خوښه او 2 د ګوندونو د لیستونو له مخې په متناسبه توګه د 15 کالو لپاره کار کوي. د بولیا د ملي کانګرس د دواړو خونو تیره ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به هم د دې په 2012 کال کې ترسره شي. په بولیا هیواد کې د رایې ورکولو سن 13 کلن دی. د بولیا حقوقي نظام په ناپلیوني اساساتو او اسپانوي مدني قوانینو ولاړ دی او ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې قاضیان د 10 کالو لپاره د ملي کانګرس لخوا ټاکل کیږي. د بولیا هر ولایت یا اداري برخه او بیا هر ولسوالي ځان ته جلا جلا محکمې لري. بولیا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د نومبر 14 ده. د دې هیواد ملي بیرغ د 3 مساوي افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې په اسانۍ سره منځنۍ ژیړه او بیا شنه. د بولیا د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې د هیواد ملي نښان موقعیت لري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د بولیا هیواد د ملي سرود یوه برخه نشر ته آماده کړې. راځئ دا سره په ګډه واورو. ګران دوستانو، د بولیا هیواد ملي سرود هم واوردو په دې تمه چې ستاسو معلومات نور هم زیات شوي. راځو د بولیا هیواد اقتصادي برخې ته چې زموږ همکار حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. بولیویا د ډېرې اوږدې مودې لپاره د لاتین امریکا له ډېرو وروسته پاتې هیوادونو څخه و. د تېرې پېړۍ په 8مه لسیزه کې د بولیویا دولت له ډېرو درندو بحرانونو څخه وروسته د خپل اقتصاد په بیا جوړولو او اصلاحاتو پیل وکړ. دغه اصلاحاتو د بولیویا د غیر خالص کورني تولید وده د 8مې لسیزې په کلونو کې په منځنۍ توګه 4 سلنه وهڅوله او بېوزلتیا یې په څرګنده راټیټه کړه. په 9مه لسیزه کې د بولیویا د غیر خالص کورني تولید وده بیا سسته شوه،
ځکه د نړیوال اقتصاد وده ټکنۍ شوه. په بولیویا کې دننه کورنۍ سیاسي ستونزې ډېرې شوې. د هېواد عمومي مالي کسر زیات شو او د دې ټولو په نتیجه کې په بولیویا کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو د پانګې د بندولو مینه کمه شوه. په کال 2003 میلادي کال کې د بولیویا خلکو د جمهور رئیس سانچز د لوازدا د هغه تګلارو پر ضد سترې مظاهرې پیل کړې چې غوښتلې په دغه هېواد کې بهرنیو پانګوالو ته ډېر امتیاز ورکړي. د دغه مظاهرو لمن ژر دومره پراخه شوه چې جمهور رئیس یې استعفا ته اړ کړ او د شمالي نیمې کورې سترو مارکیټونو ته د بولیویا د هغه ګازو د صادرولو مخه ونیوه چې زیرمې نوې کشف شوې وې. دغه اقداماتو په بولیویا کې بهرنۍ پانګه اچونه په ټپه ودروله او ډېرو لیواله بهرنیو شرکتونو داسې تګلاره غوره کړه چې وګوري چې څه کیږي. دغه انتظار نوی جمهور رئیس کارلوس میسا دې ته اړ کړ چې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې د خپل هېواد په اقتصادي او حقوقي تګلارو نوې کتنه وکړي او پانګوالو ته نوي امتیازات پیشنهاد کړي. په همدې وخت کې په بولیویا کې ځینو ځواکمنو ډلو له خپل دولت څخه غوښتل چې په دغه هېواد کې بهرنۍ پانګه اچونه وځنډوي او ان چې د دوی شتمنۍ ضبط کړي. په کال 2003 او 2004 کې په نړۍ کې د غازو لوړې بیې د بولیویا اقتصادي پرمختګ ته ډېره ګټه ورسوله. په هغه کلونو کې ګاونډي هېواد برازیل د بولیویا د غازو ستر اخیستونکی و. د بولیویا اقتصاد اوس هم په بهرنیو پورونو او بهرنیو مرستو باندې ولاړ دی او د هېواد ټول عواید دومره نه دي چې له ورځ په ورځ زیاتېدونکو لګښتونو سره برابر شي. غیر خالص کورنی تولید په 2004 میلادي کال کې په دغه هېواد کې 22.3 میلیونه ډالر او د غیر خالص کورنی تولید کلنۍ وده 3.7% د سړي سر کلنۍ عاید 2600 ډالر او د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت په دې ډول و. کرنه 14%، صنعت 28% او خدمات 9.50% او د بېوزلۍ کرښه 4.8% وه. د انفلاسیون اندازه 4.9%، د کار قوت 3.8 میلیون نفره او کرنه 43%، صنعت 18% او خدمات په 2002 میلادي کال کې 9% وو. همدارنګه په دغه هېواد کې وزګارتیا 9.2% چې په دغه هېواد کې لږه وزګارتیا هم ځوان توکم ځوروي. د دغه هېواد بودیجه په دې ډول وه: عواید 2.240 بیلیونه ډالر او لګښتونه 2.198 بیلیونه ډالر وو. یعنی د 241 میلیونه ډالرو سرمایي لګښت په ګډون په 2004 کال کې جوړولو. درنو اردوونکو، د بولیویا هېواد د اقتصاد په باره کې مو د حمید الله مشکور نه معلومات واورېده. راځو د بولیویا هېواد صنعت ته. نفتي محصولات، د ځینو غیر فلزي کاني موادو رستل او پروسس خوراکي مواد، څښاک، برېښنا، دارو، درمل، جامې، سګرټ او تمباکو لاسي کارونه د دې هېواد د صنعتي تولیداتو څخه شمیرل کېږي. د دې هېواد د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 15.7%، د برېښنا تولید 4.122 بیلیونه، د تیلو تولید 3900 بیلیره، ګاز 8.44 میلیونه. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د بولیویا هېواد کرنې ته. د بولیویا هېواد 2.9% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هېواد 25% ځمکه څېړځایونو، 53.5% ځنګلونو او پاتې 18.6% نورو غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو او داستوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. په کال 1998 کې د بولیویا 1280 کیلومتره مځکه کرل کېدله. د بولیویا هېواد 43 خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هېواد 14% غیر خالص کورنی تولید GDP له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تمباکو، پنبه، ګني، طبي بوټي، قهوه، کاکو او وریجې، غنم، لږ وربشې، لږ کچالو، میوې، سابه، لبنیات، غوښه او هګۍ د دې هېواد د کرنې تر ټولو مهم تولیدات دي. بولیویا په کال 2004 کې 6.8 میلیونه غواوې او 1.5 میلیونه وزې او 3.0 میلیونه سرکوزي، 8.6 میلیونه پسونه او 15 میلیونه چرګان درلودل چې له غوښو او پوستکو څخه یې کار اخیستل کېده. لکه چې ارقام څرګندوي چې بولیویا د پراخه شنو ځایونو د درلودلو په وجه د ډېر څاروي لري چې د هېواد ته ډېر عواید برابرولی شي. د بولیویا هېواد د کاني موادو څخه سره زر، سپین زر، مس، سرب، قلعي،
انتیموني، مالګه، د ودانیو لپاره راز ډبرې او داسې نور. د صادراتو څخه یې اومه تیل، طبیعي ګاز، سره زر، سپین زر، قلعي سرپ، لرګي، پنبه، خوراکي مواد، غوښه، څښاک او داسې نور ټوکران او لاسي کارونه د هېواد د صادراتو څخه دي چې غټ شریکان یې برازیل، امریکا متحده ایالات، کولمبیا، پیرو او جاپان هېوادونه. د وارداتو څخه یې فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، برېښنایي محصولات، نفتي محصولات، پلاستیک باب، تیار خواړه، اومه، صنعتي مواد، استخلاقي توکي، کیمیاوي مواد او داسې نور. د وارداتو غټ تجارتي شریکان یې برازیل، ارجنټاین، امریکا متحده ایالات، چیلي او پیرو هېوادونه. د بولیه هېواد د پیسو پولي واحد بولیانو دی. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00-591 دی. د بولیا د ټلیفوني خدماتو ډېرې اسانتیاوې په لاپلاز او د هېواد په څو نورو غټو ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي او نوي مشترکین له ډېرې اداري ستونزو سره مخامخ دي. موبایل ټلیفون په دې هېواد کې لنډ عمر لري خو بیا په بیړه پراخیږي. بولیا د خپلو کورنۍ اړیکو لپاره له نوري، کیبل، ډیجیټل، مایکروب او د بهرنیو اړیکو لپاره اتلانسات سپوږمکۍ او ځمکني سټیشن څخه کار اخلي. بولیا هېواد 3 ډوله پوځ لري: سمندري پوځ، هوایي پوځ او زمیني پوځ. په بولیا هېواد کې د عسکري خدمت سن 18 کلن دی او دا 12 میاشتې وخت نیسي. په بولیا هېواد کې د عسکري خدمت لپاره ذخیره 1,09,240 نفر، د عسکري خدمت لپاره وړ کسان 13,03,11,414 نفر. د هغو ځوانانو شمیر چې هر کال د عسکري خدمت ته رسیږي 1,11,001 نفر. بولیا هېواد د کولمبیا او پیرو څخه وروسته د نړۍ د کوکاینو دریم ستر تولیدونکی هېواد دی. په کال 2003 کې د هېواد په 28,450 هکتاره مځکه باندې مخدره مواد کرل شوي وو چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی درلوده. د بولیا مخدره مواد د برازیل، ارجنټاین او چیلي لارې امریکا متحده ایالاتو او نورو اروپایي مارکیټونو ته وړل کیږي. بولیا هېواد نړیوالې لانجې نه لري. قدرمنو اردوونکو، د نړۍ هر هېواد ځان له تاریخ لري چې تیر تاریخ باندې راتلونکی نسل ویاړي او په بد تاریخ باندې راتلونکی نسل څه چې د نړۍ نور هېوادونه هم د کرکې په سترګه ورته ګوري، لکه د چنګیز خان تاریخ. نو تاسو رابولم بولیا هېواد د تاریخي پیښو په باره کې اورېدو ته چې زموږ همکاره څنګه جبارخیل به په اړه معلومات درکړي. د بولیا په اوسنۍ خاوره کې له میلاد څخه کابو 2000 کاله مخکې د ان بزګران او د ختیځو سیمو د ځنګلونو هغه ښکارزن استوګن وو چې غلیدانې به یې ټولولې او یا به یې د ښکار غوښې خوړلې. د 601 پیړیو ترمنځ د تیتی او کاکا د اوبو د ډنډ په شاوخوا سیمو کې د تیاهو آناکو پاچاهي دولت واکمني درلوده. دغه دولت 800 په شاوخوا کې د ان په سترواکۍ او په 1000 کې د انکا په سترواکۍ بدل شو. د 14 په لومړنیو کلونو کې اسپانویان بولیا ته راورسېدل. په همدې وخت کې د انکا سترواکۍ د اوسنۍ بولیا، کولمبیا، پیرو او چیلي شمالي سیمې په پراخو سیمو واکمني وچلوله او له 14 څخه تر 12 میلیونه اوسېدونکي یې درلودل. په کال 1545 کې د بولیا چې هغه وخت تاهو نومېده د پوتوسي په سیمه کې سپینزر وموندل شول. هسپانویانو زر د سپینزرو د راویستلو چارې هلته پیل کړې او دغه شتمني داسې بیړه تالا کړې چې د کانونو په چاودنو کې په زرګونو بومي کارګران ووژل شول. د هسپانویانو دغه راز تبعیضي چلند سیمه ییز خلک په کال 1180 او 1182 کې لویو پاڅونونو ته اړویستل. په کال 1809 کې پدرو د خپلواکۍ غوښتونکو پاڅون کوونکو مشري په غاړه واخیسته. دغه وسلوالې ډلې زر بریالیتوب ومونده او دغه سیمې د تاهو خپلواکي ترلاسه کړه او د جنوبي امریکا د تالسیمون بولیوار په ویاړ
بولیا ونومول شوه. 20 کاله وروسته د بولیا جمهور رئیس مارشال انډریس په ډیرو اصلاحاتو لاس پورې کړ. پوهنتونونه جوړ کړل، عدلي سیستم یې په پښو ودراوه او خلکو ته کارونه پیدا کړل. له 1809 څخه تر 1883 کلونو په بهیر کې چیلي په بولیا او اوسنۍ پیرو باندې یرغل وکړ او د تاراپاک ولایت چې په آرام سمندر کې د بولیا په پوله پروت ونیوه. په 1932 څخه تر 1935 کې د بولیا او پاراګوای ترمنځ جګړه ونښته. چیلي په دغه جګړه کې د پاراګوای مرسته کوله. د دغه جګړې له امله بولیا خپله 15% خاوره له لاسه ورکړه. په 1940 کې برازیل د بولیا د امازوس نیاس ولایت ونیوه. دغه پرلپسې جګړو د بولیا خلک راوپارول او د مرکزي دولت پر ضد یې په ستر پاڅون لاس پورې کړ. دوی د کال 1946 د جون په 21 جمهور رئیس ګوال بیرتو له دندې لرې او سملاسي په دار وزړاوه. په دغه ورځ جګړن خرمان بوش د ګوالبرتو ځای ونیوه. د ژر د بولیا د نفتو صنعت ملي کړ، خو د امریکا متحده ایالتونو د نازي آلمان په پلویتوب تورن کړ. د تیرې پیړۍ د دوهمې نیمایي په لومړنیو کلونو کې د بولیا د ملي انقلاب د غورځنګ پلویانو له ډېرو خونړیو جګړو څخه وروسته د بولیا د چارواکي تر لاس لاندې کړې او د دغه هېواد ولسي جرګه یې ړنګه کړه. په کال 1956 کې ویکتورو پازوس غورځنګ په مرسته د بولیا جمهور رئیس شو. د ډېر پوځیان په ملکي دندو وګمارل او د ملي انقلاب غورځنګ ته یې د پای ټکی کېښود. په کال 1960 کې د لاتینې امریکا ستر انقلابي ارنسټو د خپلو وسلوالو ډلو په مرسته د بولیا د دولت په ضد خورې ورې جګړې پیل کړې. امریکایي پوځونو چیګواریا ونیوه او د همدغه کال د اکتوبر په 8 یې اعدام کړ. په کال 1969 کې جنرال خوزا تورس د بولیا واکمن شو او پراخ اصلاحات یې پیل کړل. 2 کاله وروسته ډګرمن هوګو کودتا وکړه او په 1901 اګست کې د بولیا د ملي انقلاب د غورځنګ د ځینو پخوانیو فعالینو په مرسته د واک پر ګدۍ پاتې شو. له 1988 څخه تر 1982 پورې په بولیا کې 18 کودتاوې وشوې. د کال 1982 په اکتوبر کې آرنان سیلس د بولیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. سره له دې چې د هېواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره ګړندي ګامونه اوچت کړل، خو د هېواد ستونزې دومره ډېرې وې چې د په خپله د نوو ټاکنو غوښتنه وړاندې کړه. د کال 1915 د جون په 14 نیټه په بولیا کې نوې ټاکنې وشوې. په دغه ټاکنو کې پازا د خلکو رایې وګټلې او د هېواد جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د کال 1991 په اپریل کې د بولیا ولسي جرګه کنګره د امریکا د متحده ایالتونو له پوځیانو څخه وغوښتل چې په دغه هېواد کې د مخدره موادو پر ضد محلي پولیس وروزي، خو د بولیا او امریکا د هڅو سره سره په دغه هېواد کې د کوکینو کروندې کال په کال پراخې شوې او بولیا په نړۍ کې د مخدره موادو د کار او تولید په یو ستر مرکز بدل شو او کلنی عایدات یې تر $1 ملیون واوښته. د کال 1992 په جنوري کې بولیا او پیرو مشرانو د ښه ګاونډیتوب یو تړون لاسلیک کړ. پیرو د دغه تړون له مخې خپل 310 هکتاره سرحدي ځمکه په دې نیت بولیا ته ورپرېښوده چې دغه هېواد به د پیرو په جنوب کې اوبو ته لار ومومي. د بولیا د کال 1993 د جون په ټاکنو کې ګونزال سانچز د بولیا جمهور رئیس شو. یو کال وروسته بولیا او برازیل داسې یو تړون لاسلیک کړ چې برازیل ته په کال کې د 2 بلیونه ارزښت د غازو صادرولو لاره هواره کړه. په کال 1990 کې هوګوس بنزر د بولیا د جمهوریت ریاست ټاکنې وګټلې. د له خپلو بزګرانو څخه دا ژمنه ترلاسه کړه چې ورو ورو به د کوکنارو کار کموي. دا په 101 کې د سرطان د ناروغۍ له امله له خپلې دندې استعفا وکړه. یو کال وروسته ګونزالو بیا جمهور رئیس شو، خو په وروستیو ټاکنو کې ادواردو د خلکو رایې ترلاسه کړې چې اوس هم د دغه هېواد جمهور رئیس دی. قدرمن اوردونکو، د بولیا هېواد د تاریخي پیښو باره کې مو د څانګې جبارخیل معلومات اورده. په دې تمه چې دا هم تاسو ته په زړه پورې واقع شوي او معلومات مو زیات شوي. ګرانو دوستانو، د خپرونې د پای شوي دي. که د دې خپرونې په اړه کوم انتقاد، پیشنهاد، د خپرونې د لا ښه کېدو په اړه کوم نظر لرئ، د لیکو د لارې موږ ته رالېږلی شئ.
درنو اورېدونکو تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار صیب او راسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ په لوی څښتن تعالی مو سپارم ښه ژوند ولرئ د خدای په امان. بستا په خدمت کړو په خپل تن او صورت خاورې بستا په خدمت کړو په خپل تن او صورت تا به ساتو امانت ای د افغان وطن تا به ساتو امانت ای د افغان وطن وطن ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن. خاورې بستا په خدمت کړو په خپل تن او صورت خاورې بستا په خدمت کړو په خپل تن او صورت تا به ساتو امانت ای د افغان وطن تا به ساتو امانت ای د افغان وطن وطن ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن زمون شمع زمون ستایو پتنګان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن. زیارت د نیکو د وروستي نسل زانګو زیارت د نیکو د وروستي نسل زانګو جار ستا لغو رغو لتا قربان وطن جار ستا لغو رغو لتا قربان وطن وطن ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن وطن ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن زمون شمع مونږ ستایو پتنګان وطن.